د نور په نوم یوه جینۍ چې 18 میاشتې ورسره خپل ګاونډي په زور زیاتي باندې ناروا کار کولو، خو چې کله دغه هر څه رسوا شول او د جینۍ مور دا هر څه ولیدل نو بیا څه وشول. دوستانو دا یوه رښتینې واقعه ده او دا کار د پاکستان په اسلام آباد کې مخې ته راغلی دی. دغه جینۍ خپله قصه کوي چې په 2013 کال کې کله زه د سکول یعنې مکتب نه خپل کور ته واپس راتلم نو زمونږ ګاونډي چې امانت علي نومېدو هغه د لارې نه وتښتولم او بیا یې ما سره زیاتې وکړو یعنې ناروا کار یې راسره وکړو او هغه زما خراب تصویرونه یعنې عکسونه هم ویستل چې د هغې له وجې زه اوس هم بلیک میل کیږم او ما خرابه استعمالوي. د تفصیلاتو له مخې دغه جینۍ چې نور نومیږي وویل چې په 2013 کال کې د غرمې وختو چې د سکول نه کور ته راتلم او چې زه کله خپل دغه ګاونډي وتښتولم نو د هغې نه وروسته 18 میاشتې ما سره ناروا زیاتې کوو او ما ته به یې دا دمکي هم راکوله چې که تا چاته وویلې نو زه به ستا نورو خویندو سره هم دغسې کار وکړم او هغوی به بیا قتل هم کړم. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې امانت علي به زموږ کور ته راتلو او چې څوک به نه نو ما سره به یې ناروا کار کولو. هغې وویل چې یوه ورځ امانت علي ما سره دغسې غلط او ناروا کار کولو چې زما مور ولیدلو او زما مور شور جوړ کړو. په شور باندې امانت علي نومې دغه ګاونډي له هغه ځایه وتښتېدو خو زموږ د علاقې خلکو زموږ په کورنۍ او په مور باندې زور راوړو چې دا معامله همدلته ختمه کړي او خاموشه پاتې شي. خو زما مور د نه چوپ کېدو فیصله کړې وه او د انصاف لپاره مونږ پولیس سټیشن ته لاړو او مقدمه مو درج کړله. د دغه جینۍ مور ویلي دي چې مونږ سره د پولیسو رویه نامناسبه وه او په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پولیسو نور یعنې دغه جینۍ او ملزم امانت علي دواړه یو ځای کېنول او زه د کمرې نه وویستم. قدرمنو دوستانو رښتیا هم چې دا ډېر دردونکی خبر و. الله تعالی دې هیڅ چاته هم داسې ورځ نه ښیي او پاک رب دې هر څوک له داسې حالاتو وساتي. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په الله مو سپارم. د الله په امان.